سلامونه، زه غواړم چې دا پارسل همفري ډیوي سر ته ورکړم. مایکل فریډې په تیاره کې غشي ویشتي وو، خو هغه ته امید و چې د دې به ضرور څه نتیجه راوځي. همداسې وشوه. په دې ایکسپریمنټ کې د ډیولونګ 3 ګوتو او یو سترګې ته هم نقصان رسېدلی و. زما سترګې وایي چې کله همفري ډیوي ایکسپریمنټ کو، نو ایکسپریمنټ دوران کې یو دماکه وشوه او همفري ډیوي مخ او سترګو ته نقصان ورسېده. نو اوس ورته مایکل فریډې یاد شو. ما د ستا دا کتاب کتلی و. زما د ایکسپریمنټ یو لفظ مو لیکلی دی. ما ته اوس ستا په شان یو سیکرټري ډېر سخت ضرورت دی. سر، زما هم د زړه ارمان و چې ستاسو خدمت وکم. ډېر ژر مایکل فریډې د همفري ډیوي په ځای کار شروع کو او د همفري ډیوي ټول کارونه به اوس مایکل فریډې کول. د ورځې به مایکل فریډې په لیب کې د همفري ډیوي مدد کو او د شپې به هغه بره په اپارټمنټ کې خپلې ښځې سیرا سره اوسېده. د ایکسپریمنټ تیاری پوره دی. دا ستن د دې تار نه ولې لرزي؟ کاش چې ما ته پته وي. خو ښکاري داسې چې الکتریک کرنټ د وجې دا تارونه د مقناطیس غوندې برتاو کوي. الکتریسټي او میګنیټیزم کې ضرور څه تعلق شته. چې کله ته صفایي ختمه کړي نو ته هم پې ایکسپریمنټ وکړه. دا ورته همفري ډیوي په مذاق کې وویل، خو د مایکل فریډې څه بله اراده وه. څنګه یو انقلاب شروع کېږي؟ زیاتر په دې کې معمولي شیونه وي. د میټل یو ټوکړه، یو پیاله مرکري او لږ شان کاک.